د ژوند ناویل شوي رازونه د غږیز کتاب څلورمه برخه. هڅه. په یو کار کې ستونزې د ناممکن په معنا نه دي. ستونزې یعنې دا چې باید ډیره هڅه وکړئ. بد. قضاوت. هغه کسان چې مال او دولت لري د هغو کسانو په پرتله چې ښه نیت او غوره احساسات لري په خلکو کې ډیر محبوبیت لري. حکایت. که له هرې مسکا وروسته د خدای شکر ادا نه کړئ بیا نو مناسبه نه ده چې له هرې اوښکې تویېدو سره له خدایه ګیله وکړئ. شتمن او عالمان او پوهان د شتمنو خلکو په څیر د خلکو مینه او محبت نشي خپلولی، خو د خلکو بدبیني او دښمني بیا تل د دوی په برخه وي. باور مه ماتوئ. پښیماني هغه وخت ښه ده چې تېروتنه مو کړې وي، نه دا چې باور مو مات کړی وي. خطا او تېروتنه وکړئ خو باور مه ماتوئ. که تېروتنه وکړئ ښایي ومو بخي، خو که باور مات کړئ که مو وبخي هم له یاده به مو ونه باسي. د ژوند حقیقت. د ژوند یو تریخ حقیقت دا دی چې ډیری کسان یو له بله لرې دي خو له یو بل سره مینه لري. ډیری داسې کسان هم شته چې یو له بله سره ډیر نږدې وي خو کرکې یې ترمنځ دیوال جوړ کړی وي. انسانیت او اصالت پر رنګ، نسل، قوم او نژاد پورې اړه نه لري، بلکې دا په پوهه، هوښیارۍ او اخلاقو پورې تړلي جوهرونه دي. ښکلی لفظ. مور د انسان په ژبه تر ټولو خوږ، پاک او ښکلی لفظ دی. عقل ته غوږ ده، خبرې یې منه او د وسلې او زور په څیر یې له ځان سره ساته. د هوساینې څپه. مور د غم، درد او تکلیف لپاره د آرام او هوساینې څپه ده. د خواخوږۍ سمبول. مور د محبت، سکون، اخلاص، بښنې، زړهسوي او خواخوږۍ سمبول ده. مینه له انسان سره له دغو دوو کارونو یو حتمن کوي، یا به د سر تاج ورکوي یا به یې دار ته خیجوي. مینه که انسان ته د ګل په څیر وده ورکوي د نازکو څانګو په څیر یې ماتوي هم. د ژوند پیل. د انسان ژوند له زیږون سره نه بلکې له بدلون سره پیلیږي. د ژوند تر ټولو غوره کړۍ. ژوند له مختلفو کړیو جوړ زنځیر دی. په دغو کړیو کې تر ټولو ارزښتناکه کړۍ د غم او اندېښنو کړۍ ده. دا کړۍ تاسو ته په اوسنیو ترخو او سختو حالاتو کې د قناعت درس درکوي او په راتلونکي کې در سره د خوشحالۍ ژمنه کوي. مینه روحاني پوهه ده چې له برکته یې هغه مرموز شیان لیدل کېدای شي د کومو چې عادي خلک له لیدلو عاجز دي. قوانین. جالبه ده انسانان د قوانینو په جوړولو او پلي کولو کې دومره نه خوشحالیږي څومره یې چې په ماتولو خوشحالیږي. حقیقي ښکلا د حیاناکې ښځې په څیر ده چې په ډیر ویاړ او عظمت د خلکو ترمنځ تیریږي او سترګې له حیا ښکته وي. تر ټولو ستره شتمني مو وخت دی. له وخت سره د پیسو په څیر چلند وکړئ، خو پام مو وي چې وخت لکه پیسې بیا په لاس نه درځي. انسانیت کوم ځانګړی دین نه لري. دا چې د خلکو په منځ کې په خوښۍ سره ژوند وکړو، د چا زړه مات نه کړو، حق ته ناحق ونه وایو، له چا سره دوکه ونه کړو، چاته درواغ ونه وایو او له هر چا سره پرته له کومې تمې ښېګڼه وکړو. همدا انسانیت دی. د نارینه‌و غیرت او همت د هغوی د میرمنو د مسکا او خوشحالیو په اندازه دی. ښه او بد ژوند ښه دی که بد، دا په هغې زاویې پورې اړه لري له کومې چې تاسو ورته ګورئ. د مینې دنیا. که هر څومره وخاندئ او هر څومره مینه وکړئ د مینې له دنیا مو څه نه کمیږي. بس وخاندئ او مینه وکړئ څو مو نور ترڅنګ خوشحاله وي. ژوند سخت دی خو تاسو په هوساینې سره دوام ورکړئ. عمل. د داسې کس پیدا کول ګران کار نه دی چې درته ووایي مینه در سره لرم، خو د داسې کس پیدا کول ګران کار دی
چې دا خبره په عمل کې درته ثابته کړي. که مو زړونه سره نږدې وي نو ترمنځ مو غرونه واټن هم توپیر نه کوي، خو ویره له دې پکار ده چې سره نږدې وي خو نفرت او کینې مو ترمنځ واټن رامنځته کړی وي. د بریا په لور یوه نه بلکې څو دروازې پرانیستل شوي، خو زموږ لویه تېروتنه دا ده چې کله یوه دروازه وتړل شي د بلې دروازې پر لور یو قدم هم نه اخلو، بس د تړلې دروازې مخې ته اوښکې تویوو. انسان چې ډوب شي حتما مري، هغه که په اوبو کې ډوبېدل وي، که په درواغو، عیش، وحشت، ګناه، حرص، بخل، کینه او یا هم په انتقام کې. هیڅ نوښت ته دې په کمه سترګه مه ګوره، که څه هم ډېر درته بې ارزښته ښکاره شي. ژوند څه دی؟ ژوند یعنې دا چې مینه وکړئ، پرته له کوم مطلبه خوند ترې واخلئ، پرته له ګناه او بښنه وکړئ، پرته له کوم شرطه. ښه ژوند، ډېر خلک ښه ژوند ته د رسېدو په پلمه ښه ژوند له لاسه ورکوي. تصور هغه قوت دی چې خوبونه رښتیا کوي. داسې ژوند وکړئ لکه هندوانه چې خورئ، که یې دانو مزاحمت کاوه پروا یې مه لرئ، تاسو یې له خوږوالي خوند واخلئ. که دې ګناه وکړه توبه وباسه، که دې بد وکړل بښنه وغواړه، او که دې تېروتنه وکړه اصلاح یې کړه. ملګرتیا له یوازیتوب ومرئ، خو د داسې چا ملګرتیا مه کوئ چې پر ملګرتیا نه ارزي. کمعقل دوستان، دښمنان مو د کمعقلو دوستانو په مرسته خپلو موخو ته رسیږي. ستونزې او فرصتونه، د هرې ستونزې تر شا ډېر فرصتونه وي. نن چې څه وینئ دا مو د وړومبۍ ورځې د باور پایلې دي. تل باور ولرئ څو هغه څه ووینئ چې نه مو وي لیدلي. ویره او مینه، چیرته چې ویره وي هلته د مینې څرک هم نه وي. له عفت او حیا پرته ښکلا بې بویه ګل دی. بد ملګري سکرو ته ورته دي، سکاره که ګرم شي لاس مو سوځوي، او که یخ شي لاسونه مو توروي. تېروتنې، بریالي خلک هغه دي چې له هرې تېروتنې وروسته تجربه ترلاسه کوي. هغه څوک چې تر شا درپسې خبرې کوي، پوه شئ چې تر هغو ښه ژوند لرئ. نیکمرغه انسان هغه دی چې د نورو فضیلت ته احترام ولري او د نورو له خوښیو خوند واخلي. شکنجه، تر ټولو بده شکنجه هغه ده چې ته له یو چا سره مینه کوي او هغه له تا کرکه لري. مظلوم او عاجز خلک، تر ټولو مظلوم او عاجز خلک هغه دي چې خفه یې کړې او بیا ترې وپوښتې خفه شوې، خو هغوی په ځواب کې درته ووایي نه. بریالي او ناکام خلک، بریالي خلک پر هغه څه فکر کوي چې واک یې لري، ناکام خلک بیا د هغه څه په اړه فکر کوي چې له لاسه یې ورکړي وي. غم او درد، هغه غم چې خلک یې په سکوت تیروي تر هغه غم دروند دی چې نور یې په چغو او فریاد تیروي. خو برعکس، خلک د هغه چا غم درک کوي چې چغې او نارې وهي، نه د هغه چا چې سکوت یې کړی. ځینې لوبې هیڅ ګټونکی نه لري، لکه د زړه ماتولو لوبه. د چا چې زړه ماتېږي هغه ځان، او څوک چې زړه ماتوي هغه شرافت بایلي. که په یو بحث کې نه ځان او نه مقابل کس ته قناعت ورکولی شي، ښه دا ده چې بحث په مسکا پای ته ورسوي. جهاد او سرعت، په حرکت کې تر سرعت جهاد ډیر مهم دی. ډیری خلک دي چې د هیڅ پر لور چټک حرکت کوي. انسان باید د نړۍ په حریم کې بندیوان نشي، بلکې نړۍ د په خپل بند کې ایساره کړي. ملګري، ځینې خلک وایي ښه ملګري پیدا کړئ، بد ملګري پرېږدئ. خو نه، داسې مه کوئ. په ملګرو کې مو ښېګڼې پیدا کړئ او پر بدوی سترګې پټې کړئ.
هیڅ انسان بشپړ نه دی. ذهن له خولې تر ذهن پورې یو ټکی واټن دی. تر هغه مو چې ذهن نه وي خلاص کړی خوله مه پرانیزئ. د خلکو شخصیت د هغوی له کړنو او چلن نه قیاس کړئ، نه د هغوی له خبرو او لافو. هنداره که د هغه کس په لټه کې یاست چې په ژوند کې مو بدلون راولي نو په هنداره کې وګورئ. ستونزې نیکمرغي دا نه ده چې په ژوند کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. نیکمرغي دا ده چې د ستونزو پر وړاندې د مبارزې ځواک ولرئ. ډیوه که څوک د اړتیا په وخت کې مخ ته درته ودرېږي مه په غوسه کېږئ، ځکه تاسو هغه ډیوه یاست چې په تیارو کې د خلکو ذهن ته ورځئ. درواغ که غواړئ چې له ملګرو او دوستانو سره مو اوږده اړیکه تجربه کړئ نو هیڅکله ورته درواغ مه وایئ. په ژوند کې دوه څیزونه په سختۍ سره موندل کیږي: حقیقي مینه او وفادار ملګری. نوی څپرکی کله چې په ژوند کې له بدې پیښې سره مخ کیږئ نو د کتاب پاڼې مو واړوئ او نوی څپرکی پیل کړئ. اړتیا له ځان سره مینه کول، د ځان ساتنه او خپلې هوساینې ته لومړیتوب ورکول ځان غوښتنه نه ده بلکې اړتیا ده. ناشونې کله چې څوک درته وایي چې دا کار ناشونی دی تاسو په یاد ولرئ چې هغه کار یوازې د هغوی لپاره ناشونی دی نه ستاسو لپاره. لارې تونلونه دا په ډاګه کوي چې د ډبرو په منځ کې هم د تګ راتګ لارې جوړېدای شي. بریالي او عادي خلک په دې هڅه کې دي چې څنګه له خلکو سره مرسته وکړي، خو عادي خلک بیا وایي هغوی په ما پورې اړه نه لري. خیانت تل د اعتماد په اوج کې رامنځته کیږي. ځینې وخت هغه څه چې غواړئ نه درکول کیږي. اندېښنه مه کوئ، ښایي تر هغه څه چې تاسو یې غواړئ ښه شی درکړل شي. دریم کس که د یو چا په اړه نه پوهېدئ ترې وپوښتئ. که د نظر مخالفت ورسره لرئ بحث ورسره وکړئ. که کومه ستونزه ورسره لرئ نو ښکاره ورته ووایئ، خو هیڅکله یې په اړه دریم کس ته څه مه وایئ. هغه کسان چې ستاسو د غوسه کولو هڅه کوي په حقیقت کې غواړي چې کنټرول مو کړي. هیڅ چاته دا صلاحیت مه ورکوئ چې کنټرول مو کړي. په تیره بیا هغو کسانو ته چې قصداً دا کار کوي. ستونزې د داسې کس په لټه کې مه اوسئ چې ټولې ستونزې مو حل کړي، بلکې داسې کس ولټوئ چې پرې مو نږدي څو په یوازې ځان مو ستونزې حل کړئ. زړه څه وایي؟ غرور وایي ناشونی دی، تجربه وایي خطرناک دی، عقل وایي بې ګټې دی، خو زړه بیا وایي یو ځل یې امتحان کړه. اوښکې انسان د بل د اوښکو په ارزښت هغه وخت پوهیږي چې کله یې خپلې اوښکې په ګریوان تویې شي. درواغ او باور هغه څوک چې درواغ درته وایي هیڅکله پرې باور مه کوئ، او هغه څوک چې باور در باندې کوي هیڅکله ورته درواغ مه وایئ. نرمي د انسان کمزوري نه ښیي. اوبه له هر شي نرمې دي خو قوت یې لویې ډبرې له منځه وړي. درد او خندا ښایي زموږ درد د نورو لپاره د خندا دلیل شي، خو باید هیڅکله زموږ خندا د نورو د درد دلیل نشي. راز که مو د چا د راز کوچنۍ برخه ښکاره کړه باوري اوسئ چې پاتې برخه یې هم نشئ ساتلی. ژبه او سترګې کولی شي چې حقیقت پټ کړي، خو سترګې بیا دا کار نشي کولای. وخت وړیا دی خو ډیر قیمتي دی. نشو کولای موږ یې څښتن شو، خو کولی شو ګټه ترې واخلو. نشو کولای ویې ساتو، خو کولی شو چې ښه ګټه ترې واخلو. مسکا تر ټولو ځواکمنه وسیله ده. د ژوند جنګ ته پرته له دې وسلې مه وردانګئ. بده خبره ځینې خلک هیڅ سپکه او بده خبره نشي زغملی، خو له تا هیله لري چې ویې زغمي. ښایي ډیری ستونزې مو حل شوي وي. که مو دا زده کړي وای چې له خلکو سره خبرې کول ښه دي
نه په خلکو پسې. نن چې څه لرو دا د هغو دعاګانو له برکته دي کوم چې فکر مو کاوه خدای جل جلاله یې نه اوري. سکوت. ډیری وخت د ډیر زور له امله سکوت کوو او نه غواړو څه ووایو. ځینې وخت بیا ځکه سکوت کوو چې واقعا د ویلو لپاره څه نه لرو. د ژوند ناویل شوي رازونه. د غږیز کتاب 5مه برخه. مسکا تر ټولو ځواکمنه وسیله ده. د ژوند جنګ ته پرته له دې وسلې مه وردانګئ. بده خبره. ځینې خلک هیڅ سپکه او بده خبره نشي زغملی، خو له تا هیله لري چې ویې زغمي. ښایي ډیری ستونزې مو حل شوي وای، خو که مو دا زده کړي وای چې له خلکو سره خبرې کول ښه دي نه په خلکو پسې. نن چې څه لرو دا د هغو دعاګانو له برکته دي کوم چې فکر مو کاوه خدای نه اوري. سکوت. ډیری وخت د ډیر زور له امله سکوت کوو او نه غواړو څه ووایو. ځینې وخت بیا ځکه سکوت کوو چې واقعا د ویلو لپاره څه نه لرو. تر ټولو غمجنې شیبې له هغه چا سره تجربه کوو چې تر ټولو خوږې شیبې مو ورسره تجربه کړې وي. ډوبېدل. په اوبو کې لوېدل ډوبېدل نه دي، بلکې تر اوبو لاندې پاتې کېدل ډوبېدل دي. درد. که د خپل درد احساس کړ ژوندی یې، که د بل درد احساس کړ انسان یې. تاسو د هغه څه مسؤل یاست چې تاسو یې خپله وایې، نه د هغه څه چې ستاسو په اړه یې خلک وایي. مسکا. په مسکا نړۍ بدله کړئ، نه دا چې نړۍ مو مسکا بدله کړي. بریا. که ستونزې ونه ګالئ هیڅکله زړور کېدای نشي. که تېروتنه ونه کړئ هیڅکله هوښیار کېدای نشي. که ماتې ونه خورئ هیڅکله بریالی کېدای نشي. لوی خلک. لوړ قد، لوړې ودانۍ، ډیر مال او شتمني نه لري. لوی خلک یوازې لوی زړونه لري. صبر. حتی د ښو خلکو صبر هم حد او اندازه لري. ځینې وخت اړ یو چې ومنو بعضې خلک مو په زړه کې پاتې شي، نه په ژوند کې. کوم خلک تل خبرې کوي. 50 سلنه خلک دي چې د ویلو لپاره ډیر څه لري خو خبرې نه کوي. 50 سلنه خلک دي چې د ویلو لپاره هیڅ نه لري خو تل خبرې کوي. د دښمن خبرې مو له یاده وباسئ. د دوست سکوت مو مه هیروئ. د روحي فشار د کمولو لپاره 2 کارونه وکړئ. لومړی دا چې په جزوي مسایلو مه ناراحته کیږئ. دوهم دا چې په دې پوه شئ چې ټول مسایل جزوي دي. د ماتې فرمول. د بریا لپاره کوم خاص فرمول نشته، خو د ماتې یو فرمول دا دی چې هڅه وکړئ ټول راضي وساتئ. مینه هر څه درکوي، خو په بدله کې درڅخه هر څه اخلي. ګدایي ټوله بده ده، خو تر ټولو بد ډول یې چاپلوسي ده. د احمقانو ذهن سترګو ته ورته دی. سترګو ته چې څومره نور یعنی رڼا ورکوي هومره کوچنی کیږي. باران شه وورېږه. دا مه پوښته چې د چا پیاله تشه ده. غرور او مینه. مهمه نه ده چې د داسې کس په خاطر خپل غرور مات کړي چې مینه ورسره لري، خو بده دا ده چې د خپل غرور د ساتلو په خاطر داسې کس له لاسه ورکړي چې مینه ورسره لري. آسانه او ګران کار. تر ټولو آسانه کار دا دی چې څنګه یې هغسې ووسي، خو تر ټولو ګران کار دا دی چې څنګه خلک غواړي هغسې ووسي. موږ نړۍ ته راغلو چې ژوند وکړو، خو قیمت پیدا کړو، نه دا چې په هر قیمت ژوند وکړو. د ستونزو د پیدا کېدو دلیل د خلکو ناپوهي نه، بلکې په هغه څه پوهېدل دي چې حقیقت نه لري. پت او شخصیت. د پت په پرتله مو شخصیت ته ډیر پام وکړئ. شخصیت مو د وجود جوهر دی او پت ستاسو په اړه د خلکو
تصورات دي. شتمن خلک هغه څیزونه لري چې په پیسو نه رانیول کیږي، لکه اخلاق، مینه، صداقت، رښتینولي. ولې خلک خبرې درپسې کوي؟ 3 لاملونه دي چې خلک درپسې خبرې کوي. لومړی دا چې هغوی ستا په څیر شان او شوکت نه لري. دویم دا هغه څه دي چې ته یې لري هغوی یې نه لري. دریم دا چې غواړي ستا د ژوند تقلید وکړي خو نه یې شي کولی. نوې ورځ، د یوې نوې ورځې د لیدو لپاره ویښېدل ستر نعمت دی. دا نعمت کم مه ګڼئ، په قدر یې پوه شئ او د خدای جل جلاله شکر ادا کړئ چې ژوندي یاست. وفاداري بده نه ده، خو چې کله وفادار پاتې کیږي نو یوازې کیږي. یوازیتوب بد او تریخ دی، خو که داسې کسان له لاسه ورکړي چې احترام دې نه کوي او نه دې په احساساتو پوهیږي نو ګټه به وکړي. معنا دا چې د ځینو کسانو تر شتون 4 تش دیوالونه غوره دي. ځینې وخت اړتیا ده چې یو څوک دې تر څنګ وي، د دې لپاره نه چې یو خاص کار تر سره کړي، بلکې د دې لپاره چې احساس کړي. ګنې یو څوک خوشته چې تر څنګ دې ودرېږي. اړینه نه ده چې نورو ته ثابته کړي چې څنګه کس یې. خلک حق لري چې څنګه یې زړوي هغسې فکر وکړي، خو باید ته هغسې ونه اوسې څنګه چې خلک فکر کوي. له مرګه مه ډارېږئ، له دې وډار شئ چې تاسو ژوندي وئ، خو په تن کې شته انسانیت مو مړ وي. مینه او جبر، اړینه نه ده چې څوک په زور او جبر دې ته مجبور کړي چې له تاسو سره مینه وکړي یا له تاسو سره واوسي. څوک مو چې لیاقت لري هغوی مو خپل ژوند ته راځي. لوی او واړه کارونه، اړینه نه ده چې لوی کارونه تر سره کړئ که واړه کارونه په مینه او شوق تر سره کړئ همدا بسنه کوي. خلک مو د بریا مخه نشي نیوی. یوازې یو کس ده چې د بریا خنډ مو کیږي چې هغه تاسو خپله یاست. څوک چې مینه در سره لري دا هغه کسان نه دي چې هر وخت دی ویني، بلکې هغه کسان دي چې هر وخت دی یادوي. پټ او ښکاره، انسان باید د پټولو کوښښ وکړي. هر شی چې له پټولو وروسته ښکاره شي د خلکو په خیر وي. تخم چې تر خاورو لاندې شي پټ شي، څه وخت وروسته د خلکو ته هغه څه په لاس ورکوي چې تمه یې لري. د زړونو جوهر، مینه، عاطفه او احساس د زړونو جوهرونه دي، خو نفرت، بدبینی او جنایت د زړونو قاتلان دي. خوب، هر شپه د لوی خوب د لیدو په تمه ویده شئ. که د ښه خوب د لیدو په تمه ویده نه شئ، داسې خوبونه خو فلان هم کوي. د ژوند د ځینو شیبو ارزښت د ټول ژوند په اندازه وي. درک او احساس انساني صفات دي. مینه، عاطفه او بشر دوستي هغه ستر ارزښتونه دي چې د انسانیت ماڼۍ ورباندې ودانه ده. د موخو د لاسته راوړلو لپاره مو هیڅکله ناوخته نه ده. ښایي له خپلې موخې مو په شا شئ، خو دا په یاد ولرئ چې 100 کاله مو هم موخه درته انتظار کوي. د خوښۍ قدر، که مو داسې کسان ولیدل چې خاندي او سندرې وایي، هغوی هغه خلک نه دي چې په ژوند کې له هیڅ کومې ستونزې او کړاو سره نه دي مخ شوي، بلکې هغوی له ډیرو کړاوونو او ستونزو راتیر شوي. هغوی د خوښۍ په قدر پوه شوي، ځکه خو یې پر شونډو مسکا وي او د ژوند له هرې شیبې خوند اخلي. هر بریالی کس د ماتې خوند څکلی، او هر رهبر یوه ورځ د یوه رهبر نایب و. داسې ژوند وکړئ. اړینه نه ده چې د خلکو په خوښه ژوند وکړئ. ښایي خلک هم هغسې ونه اوسي څنګه یې چې تاسو غواړئ. تر ټولو ښه خبره دا ده چې داسې ژوند وکړئ څنګه یې چې تاسو غواړئ. غشي، ځینې وخت له لیندۍ وتونکی غشی په خطا ځي، خو د دې معنا دا نه ده چې غشی به مو هیڅکله په نښه ونه لګي. ویره او باور، که په دې فکر کې یاست چې نور خلک ستاسو په اړه څه فکر کوي او یا له هغو خلکو ویریږي
او یا هم پر ځان باور نه لري. که په سیندونو او ویالو کې ډبرې نه وای، اوبو به ښکلی غږ نه کاوه. خبرې او ملګري: داسې خبرې وکړئ چې تر سکوت یې ارزښت ډیر وي، او داسې ملګری وټاکئ چې تر یوازیتوب یې ارزښت ډیر وي. بحر د نړۍ تر ټولو لوی سمندر آرام نومیږي. ته هم آرامه اوسه څو لوی شخص شي. روحي آرامتیا یعنې دا چې که د سلګونو ستونزو په منځ کې هم وي، خو پر شونډو دې مسکا خوره وي او وایي چې خدای لرم، انشاءالله ټولې ستونزې به مې راهوارې شي. خدای، خندا، مینه او ژوند. داسې وخاندئ چې خفګان درنه مخ واړوي. داسې مینه وکړئ چې نفرت درنه لاره بیله کړي، او داسې ژوند وکړئ چې مرګ مو له ژونده موړ نشي. که د خلکو د اخلاقو، پوهې او شتمنۍ په اړه نه پوهیږئ، نو د هغوی چلند د خلکو په مقابل کې وګورئ. پوه به شئ چې دوی څه دي. د طبیعت قانون: کله دې چې څوک ځوروي، مه خفه کیږه. دا د طبیعت قانون دی. کومه ونه چې خوږه میوه لري، تر ټولو ډیره په ډبرو ویشتل کیږي. د څه اندېښنې مو زړه خوري. نیمایي ویښتان مو د هغه څه په اړه اندېښنې سپینوي چې په ژوند کې مو هیڅ نه پیښیږي. غرور مه کوئ. مرغه چې ژوندی وي میږیان خوري، خو چې مړ شي د میږیانو خوراک شي. شرایط له وخت سره بدلون کوي. هیڅکله څوک مه تحقیروئ. ښایي نن به تر ټولو ځواکمن وي، خو وخت تر تا ډیر ځواکمن دی. غرور مه کوئ. سکوت: د خلکو هوښیاري او ځواکمنتیا د هغوی له سکوت وسنجوئ، نه د هغوی له خبرو. نړۍ پراخه ده. نړۍ دومره پراخه ده چې ټول مخلوق پکې ځای دی. د دې پر ځای چې د نورو ځای ونیسئ، ښه دا ده چې خپل اصلي ځای پیدا کړئ. کوچني او لوی خلک: کوچني خلک هڅه کوي چې په مشاجره کې ګټونکي شي، حتی که اړیکه هم له لاسه ورکوي. خو لوی خلک بیا دا ښه بولي چې مشاجره وبایلي، خو اړیکې وساتي. مهربانه اوسئ. تل مهربانه اوسئ، حتی پر هغو خلکو هم چې د مهربانۍ په قدر نه پوهیږي. ته د داسې مهربانه رب بنده یې چې د دغو ټولو مهربانیو او ښېګڼو بدله درکوي. زړه او احساسات: لوی زړونه او لوړ احساسات دي چې مینه زیږوي. ایمان او مینه: ایمان چې څومره پټ وي، هومره کلک وي. مینه چې څومره ښکاره وي، هومره پاکه وي. تر ټولو سخت درد دا ده چې همدرد ونشي موندلی. مینېدل په سمندر کې ډوبېدل دي، خو مینه کول بیا په سمندر کې لامبو وهل. انسان یوازې د مرګ په بستر کې او د زندان په پنجرو کې انسان هغه وي چې دی. مینه موجود نه دی چې پیدا یې کړئ. مینه هنر دی، باید زده یې کړئ. د زړه خبرې مو نن وکړئ. که مو نن وکړې، د زړه خبرې دي، خو که سبا ته پاتې شوي، بیا د زړه په درد بدلیږي. مینه: ډیری کسان دي چې مینه را سره لري، خو په ښکاره نشي ویلی چې مینه در سره لرم. دوی وایي له ځان سره دې پام کوه، ځان دې پټ ساته چې ساړه دې ونه شي. ډیر کار مه کوه چې ستړی به شي. د دې هرې خبرې معنا دا ده چې مینه در سره لرم. فرصتونه: ځینې وخت فرصتونه د ناکامیو او ستونزو په بڼه ظاهریږي. یوه ښکلې زمزمه کولی شي نن ورځ درته ښکلې کړي. یو فکر نړۍ بدلولی شي. یو قدم اوږد سفر پیلوي، او یوه دعا ناشوني کارونه په شونو بدلولی شي. نصیحت: څوک چې ښه نصیحت کوي، ډیری هغه خلک دي چې په ژوند کې تر ټولو بدې پیښې او ورځې تجربه کړي. شتمن زړه: د چا په ظاهر قضاوت مه کوئ. ښایي هلته تر زړو جامو لاندې یو شتمن زړه پټ وي. ژوند مقصد نه، مسیر دی. خو پام مو وي چې پر دغه مسیر ډیر څه ترلاسه کوئ او ډیر څه له لاسه ورکوئ.
خدای شکر دا هغه کلمه ده چې په ویلو یې د انسان وجود ته بې پایه مثبته انرژي ورکول کیږي. خندا هغه خلک چې ډیر خاندي هغوی د غم پټولو هنر زده کړی. عجیبه نه ده تر هغې چې ناروغ نشي خلک د پوښتنې ته نه درځي. څو چې ونه ژاړي څوک د ناز نه اخلي. څو چې فریاد ونه کړي خلک د خواته نه درګوري. څو چې د تګ قصد ونه کړي څوک د لیدو ته نه راځي. او څو چې مړ نشي خلک دې نه بخي. انسان که د پرښتو په ژبه خبرې وکړي خو چې بې مینې وي په هیڅ حساب دی. ذهن د یو بڼ مثال لري. که سم وکرل شي او سمه پالنه یې وشي تر هغه ډیر څه درکوي چې تاسو یې ترې غواړئ. ژوند هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې د نورو په خدمت کې وي. شتمني او جرأت که د شتمني له لاسه ورکړه بایلونکی یې، خو که د جرأت له لاسه ورکړ مړی یې. د ژوند ناویل شوي رازونه د غږیز کتاب 6مه برخه. ژوند مقصد نه مسیر دی، خو پام وي چې پر دغه مسیر ډیر څه ترلاسه کوئ او ډیر څه له لاسه ورکوئ. خدای شکر دا هغه کلمه ده چې په ویلو یې د انسان وجود ته بې پایه مثبته انرژي ورکول کیږي. خندا هغه خلک چې ډیر خاندي هغوی د غم پټولو هنر زده کړی. عجیبه نه ده تر هغې چې ناروغ نشي خلک د پوښتنې ته نه درځي. څو چې ونه ژاړي څوک د ناز نه اخلي. څو چې فریاد ونه کړي خلک د خواته نه درګوري. څو چې د تګ قصد ونه کړي څوک د لیدو ته نه راځي. او څو چې مړ نشي خلک دې نه بخي. انسان که د پرښتو په ژبه خبرې وکړي خو چې بې مینې وي په هیڅ حساب دی. ذهن د یو بڼ مثال لري. که سم وکرل شي او سالمه پالنه یې وشي تر هغه ډیر څه درکوي چې تاسو یې ترې غواړئ. ژوند هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې د نورو په خدمت کې وي. شتمني او جرأت که د شتمني له لاسه ورکړه بایلونکی یې، خو که د جرأت له لاسه ورکړ مړی یې. لوی خلک ځینې خلک ځکه راته لوی ښکاري چې چاپیر خلک یې کوچني دي. ونه د ځمکې پر سر تر ټولو ارزښت لرونکی موجود ونه ده چې هیڅکله د ژمي له یخنۍ، د اوړي له ګرمۍ او د مني له باد او توپانه شکایت نه کوي. شریف خلک تر ټولو شریف او پاک نفس خلک هغه دي چې پرته له پیسو ژوند کولی شي، خو پرته له شرافته نه. تیره اغزي 2 شیان تیره اغزي لري: حقیقت او ګل. نیمګړتیاوې د خپلو نیمګړتیاوو د لیدلو لپاره له هندارې مرسته وغواړئ، نه له ضربې نه. ستونزې د سپي په څیر دي، که ترې وتښتې منډې درپسې وهي، خو که پرې ورغلې درنه تښتي. د زرغونې لیدل د هغو خلکو حق دی چې باران یې تر وروستي څاڅکي پورې زغملی. ښه د عالي دښمن دی، که په ښه راضي شوې عالي به نشي. 100 ځلې غوږ ونیسئ، 1000 ځلې فکر وکړئ او 1 ځل خبرې وکړئ. نبوغ یعنی 1 په 100 کې الهام، 99 په 100 کې هڅه او کوښښ. پیسې که پیسو وفا درلودی تر خاورو لاندې شتمن به یې یوازې نه پرېښودل. دا دعا مکوئ چې هوسا ژوند ولري، بلکې دا دعا وکړه چې پر ژوند برلاسی واوسي. سکوت څومره چې سکوت کوئ هومره به ډیر څه زده کړئ. ستوری دا بده نه ده چې ستورو ته ونه رسیږي، بده دا ده چې د رسیدلو لپاره ستوری ونه لري. فریاد او چغې وهل جرأت نه دی، نرمې خبرې او سکوت جرأت دی. ژوند یوازینی فلم دی چې په پای کې ټول لوبغاړي مري. رښتینولي ډیری خلک تمثیل کوي، لږ خلک رښتیني دي. شخصیت
او شهرت شخصیت لکه ونه او شهرت لکه سیوری داسې دی. سیوری هغه څه دی چې موږ فکر کوو، خو ونه هغه څه ده چې واقعیت دی. تراژدي موسیقي د تراژدۍ موسیقۍ له اورېدونکو د هغې غږونکی ډېر غمجن وي. کوم خلک چې د نورو په اړه درته خبرې کوي، ښه ورته ځیر شه، ځکه هغوی ستاسو په اړه هم نورو ته داسې خبرې کوي. زړه ځینې خلک د دې په خاطر چې د نورو زړه مات نه کړي خپل زړه ماتوي. ځینې خبرې په زړه کې ښې دي، زړه دومره نه خرابوي څومره چې بیرون ورانۍ کوي. ترخه ځینې وخت به ترخه د خوږو او یا اوبو په زور تیروي، زړه مو څوک ماتوي. ډېری وخت مو هغه خلک زړه ماتوي چې موږ یې زړونه ساتلي. حقیقت او حق په دوو حالتونو کې دې خلک کم عقل او لیونی بولي. لومړی کله چې حقیقت وایي، دویم کله چې د خپل حق دفاع کوي. لویه تیروتنه زموږ لویه تیروتنه دا ده چې تل د نورو د خوښۍ لپاره ځان خفه کوو. ننداره کله چې د ستورو سپوږمۍ ننداره کوو، دا مو باید په یاد وي چې پښې مو په مځکه دي. انسان وژنه هیڅ انسان کوم حیوان بې دلیله نه وژني، خو انسان بیا پرته له کوم دلیله انسان وژني. بدرنګ او ښکلي ځینې خلک بدرنګ دي خو ښکلي وي، ځینې بیا ښکلي دي خو بدرنګ وي. زړه او فکر د دې پر ځای چې مخ پاک کړئ، لومړی مو زړه او فکر پاک کړئ. انسان په ډېر څه پوهیږي، خو په دې نه پوهیږي چې قبر ته پرته له اعمالو بل څه نشي وړلی. د نیکمرغۍ یو راز د ځینو انسانانو د نیکمرغۍ یو راز دا دی چې ترخې خبرې زغمي او خوږې خبرې هضموي. هغه لاسونه چې ګلانو ته اوبه ورکوي تر هغو لاسونو ښکلي دي چې ګلان یې په لاس کې دي. مسکا او ژړا هره مسکا د خوښۍ او هر ژړا د خفګان په معنا نه ده. توقعات په هره اړیکه کې چې څومره له یو بل نه هیلې او توقعات زیاتیږي، هومره یې ترمنځ خفګان او اختلافات زیاتیږي. ځینې خلک په یو نظر په سړي ګرانیږي، دا په دې نه چې ښکلي دي، بلکې دا چې هغوی پاک او معصوم دي. سپین او تور رنګ نه سپین رنګ ښکلی او نه تور رنګ بد دی. کفن سپین وي خو ویرونکی دی، تور رنګ د کعبې دی خو آرام بخونکی دی. د انسانانو ارزښت هم د هغوی په څیرو نه بلکې په اخلاقو کې دی. دوه ډوله خلک هیڅ هیریږي نه. لومړی هغه خلک چې ښه یې در سره کړي وي، دوهم هغه خلک چې بد یې در سره کړي وي. انسان او خدای جل جلاله. انسان یوازینی موجود دی چې وایي خدای شته، خو باید همدا انسان داسې کارونه کوي لکه خدای جل جلاله چې نه وي. هغه خلک چې په مجلسونو او میلمستیاو کې ډیر ګډون نه کوي، هغه یوازې او منځوي نه دي، بلکې هغوی صادق او پاک خلک دي. نه غواړي چې له کاذب شخصیت لرونکو کسانو سره اوسي. تر ټولو ستره شتمني د یو داسې کس درلودل دي چې روحي سکون او آرامي درکړي. ژوند سمه ده چې ژوند په هیڅ نه ارزي، خو بیا هم هیڅ شی لکه ژوند دومره ارزښت نه لري. تیر ژوند هیڅکله د چا د تیر ژوند له مخې د هغوی په اړه قضاوت مه کوئ، ځکه وخت په تیریدو سره خلک زده کړې کوي، خلک بدلیږي او خلک پرمختګ کوي. زړې لارې نوی ور نه پرانیزي. ارزښت هغه چاته ډیر ارزښت ورکوي چې هیڅ لیاقت یې نه لري. له هماغه خلکو داسې ضربه خوري چې هیڅ لیاقت یې نه لري. عاجز خلک کوم دي؟ تر هغه چا عاجز خلک نشته چې هم ګول خوري او هم مینه کوي او هم یوازې وي. بدبخت خلک کوم دي؟ دوه ډوله خلک تر ټولو بدبخت دي. یو هغه خلک چې د هیڅ چا خبرو ته غوږ نه نیسي، بل هغه خلک چې د هر چا خبرو ته غوږ نیسي. خلک او درواغ. ځینې خلک بدلون نه کوي،
بلکې لارې بدلوي. څو په بل ډول درواغ ووایي. ملګري عیبونه او خاطرې. کله چې یوازې وو د ملګرو په لټه کې وو. کله چې ملګري پیدا کړو نو د عیبونو په لټه کې وو. او کله چې له لاسه ورکړو بیا یې د خاطرو په لټه کې وو. د مهربانو خلکو ستونزه. د مهربانو خلکو یوه ستونزه دا ده چې هغوی تل دا فکر کوي چې نور خلک هم مهربانه دي. لوږه او ازادي. کله چې مرغانو ته دانه ورکوو الوزي. پوهیږي چې تر لوږې ازادي مهمه ده. په پټو سترګو باور. کله چې سترګې پرانیزو وینو چې ستر ضربه هغو خلکو راکړي چې په پټو سترګو مو باور پرې کړی. ښه خلک. تر ټولو ښه خلک هغه دي چې تر څنګ یې ناست وي. چای دې یخ شي او زړه دې ګرم. اذیت. هغه چې وایي نه غواړم اذیت دې کړم همغه خلک مو ډیر اذیتوي. ټول دا هیله لري چې نور خلک ورسره مینه وکړي، خو دا فکر هیڅ نه کوي چې دوی هم باید له نورو سره مینه وکړي. حق. که د حق وو د زمري له خولې یې واخله. که تا د چا په حق خېټه اچولې وي، که زمری هم وي باید ور یې کړي. حق دی، باید مالک ته وسپارل شي. ځینې خلک مو د ژوند له مسیر څخه د دې لپاره لارې بیلوي څو هغه درسونه راوښیي چې په هیڅ ځای کې مو نه دي زده کړي. دوست هغه دی چې ستا په اړه په هر څه پوهیږي خو بیا هم مینه در سره لري. انتظار. خلک په انتظار مه ازمویئ. انتظار خلک بدلوي. ځینې وخت له ځینو خلکو فاصله نیول د مغرورۍ او ضعیفۍ معنا نه لري. بلې هغه تازه په دې پوه شوي وي چې هر څوک داسې نه دي لکه زه. خپله ووسه. که د چا نه خوښېدلې پروا یې مه لره. ژوند خو څه د مجسمو فابریکه نه ده. عقل. یوازې عقل دی چې د خلکو ترمنځ په عادلانه ډول تقسیم شوی، ځکه هر څوک فکر کوي چې په کافي اندازه عقل لري. باران، خطرونه او طوفانونه. پرته له باران نه هیڅ شی وده نه کوي. ځینې وخت اړ یو د باران، خطرونه او طوفانونو ته غاړه ورکړو. جنت. چا چې په ځمکه کې جنت پیدا نه کړ هغه یې په اسمان کې هم نشي موندی. موږ ته د خدای جل جلاله کور ډېر نږدې دی چې اساس یې مینه او محبت دی. درواغ او ټولنه. کومه ټولنه چې له حقیقت نه فاصله ونیسي دا همغه ټولنې خلک هم له هغو خلکو بده وړي چې حقیقت وایي. ژوند. دا مو ښه زده کړي چې نور خلک باید څنګه ژوند وکړي، خو دا مو زده نه کړل چې موږ خپله باید څنګه ژوند وکړو. سکوت. چیرته چې سکوت د حقیقت په معنا وي هلته سکوت تر ټولو ستر درواغ دی. دقت او احتیاط لازم او ملزوم دی. په دقت بریا ته رسیدلی شي او په احتیاط بریا ساتلی شي. پیسې. عجیبه د انسان خپله پیسې منځته راوړي بیا په ډیرو ویاړ د همغه پیسو بندګي کوي. زړه. د بدن په غړو تر ټولو ناپوه غړی زړه دی. که ټوله ورځ توضیحات ورکړي خو چې شپه شي بیا درنه پوښتي ولې. خدای نه وایي. خدای تا ته هیڅکله نه وایي چې نه، بلکې هغه درته درې ځواب لري. لومړی په سترګو. دوهم لږ صبر وکړه. دریم تر دې ښه وړاندیز درته لرم. زموږ په اړه د خلکو فکر. موږ نشو کولای چې زموږ په اړه د خلکو فکر او تصور بدل کړو. ښه دا ده چې فقط ژوند وکړو او خوشحاله اوسو. ژر مه مینېږئ. په لومړي غږ سره مو د زړه دروازې مه پرانیزئ. ځینې وخت شوخ ماشومان دروازه ټک ټک کوي او بیا تښتي. مینه. که څوک مو یو کوچنی ظاهري بدلون ته متوجه شول او هغه یې په ژبه راوړ پوه شئ چې مینه در سره لري. نیکمرغي داسې ده لکه تلیفون که یې نور خلک ونه لري ستا ټلیفون هیڅ په درد نه خوري. د دریو شیانو زغمل خورا سخت دي. کله چې ستا حق وي مقابل طرف در سره زور زیاتی کوي. دوهم کله چې څوک درته درواغ وایي ته یې ثابت نشي کړای. دریم کله چې د زړه خبرې نشي کولای
مجبور شو چې سکوت اختیار کړي. کور او مور. په کوم کور کې چې مور ساه اخلي هلته یو ګلدانه هم نه وچیږي. وخت او ملګري. که مو له چا سره ملګري او دوستي تر 8 کلونو زیاته شوه هغه مو ملګری نه بلکې د کورنۍ غړی مو دی. ښکلا او اخلاق. د ښکلا کمبود او نورې نیمګړتیاوې یوازې اخلاق پوره کولی شي خو هیڅ ښکلې څیره بیا د اخلاقو کمبود نشي پوره کولی. د خلکو کمزوري. د خلکو کمزوري ټکی پیدا کول هوښیاري غواړي او له هغو نه بده استفاده نه کول بیا شعور غواړي. چیرته چې په حقیقت باور نه کیږي هلته بیا ښه ده چې درواغ وویل شي. مینه او دعا. باید له ژوندیو سره مینه وشي. مړیو ته دعا. خو دلته برعکس دي. ژوندیو ته دعا او له مړیو سره مینه کیږي. کله چې مړ شي خلک به در باندې ګلان شیندي یا به دې په قبر د ګلانو ګېډۍ ږدي. هیڅوک مو ژوند ته په تصادفي ډول نه راځي. هر څوک د یوه دلیل له مخې راځي. جنت او دوزخ. په آخرت د جنت او دوزخ په لټه کې مو اوسه. دواړه همدا اوس شته. کله چې مینه کوي په جنت او کله چې حسد کوي په دوزخ کې. خسته او ستړي خلک. خسته او ستړي خلک هغه نه دي چې ژر ویده کیږي. خسته او ستړي خلک هغه دي چې خوب نه ورځي. ماشومتوب او بوډاتوب. د هر انسان ژوند 2 مرحلې لري. په همدغو مرحلو کې سخت ځورېږي. لومړی مرحله یې د ماشومتوب ده. په هغه کې له ناپوهۍ ځورېږي. دوهمه مرحله یې د بوډاتوب ده چې په دې مرحله کې بیا له پوهې ځورېږي. قدرت خپله نه فاسدېږي بلکې ویره یې فاسدوي. هغه هم د قدرت له لاسه ورکولو ویره. د درواغجنو هنر. د درواغجنو یو ښه هنر دا دی چې با استعداده کسانو ته درواغ نشي ویلی.